الهام جان الهام ویلي سلام علیکم. کله چې وای پیاده مزل کوم نو د ملا درد راته پیدا کوي. که کوم علاج لرئ راوی ښایي له معلوماتو مننه. د ملا د درد مختلف عوامل کیدای شي. اول په ځوانانو کې د مصنوي ارضا خبره تر ډیره حده پورې د ملا درد ته زمینه مسی دی، ځکه دا د ملا مرۍ له منځه وړي، ځکه دا د ملا تیر کمزوری کوي او دا په ټوله کې په هډوکو کې چې د وینې جوړولو تر ټولو غټه منبع ده، د وینې د جوړولو پروسه له منځه وړي یا یې اراموي. نو لومړی کار باید ځوانان چې وکړي د مصنوي ارضا نه لرې اوسي. دوهم، ډیری خلک ځکه د ملا درد لري چې دوی په ملا باندې له حده ډیر فشار راوړي. مثلا 1 من بوجۍ به پورته کوی شي، 12 منه بوجۍ پورته کوي. چون ځوانان دي او د ځوانۍ په نشه کې دي، دوی نه پوهیږي چې د خپل ملا سره څه کوي. دا بیا په زړښت کې یا لږ چې عمر په دو باندې ډیر شي دوی ته جدي ستونزې پیښولی شي. پس باید د ډیر وزن پورته کولو نه ځان وساتو. دریم، دوی د خپلو هډوکو د تقویې دپاره کوم منظم کار نه کوي. ستاسو هډوکي کلسیمو ته ضرورت لري، ستاسو هډوکي ویټامین ډي 3 ته ضرورت لري، ستاسو هډوکي اومیګا 3 ته ضرورت لري او ستاسو هډوکي آرامښت ته ضرورت لري. ستاسو د ملا تیر هم همداسې. مثلا هغه خلک چې خیاطي کوي او په دوامداره شکل ناسي خیاطۍ ته، دوی د خپل ملا سره جفا کوي. هغه خلک چې نانوایان دي او ټوله ورځ ناست دي، نانوایي ته دوی د خپل ملا سره جفا کوي، ځکه دوی په ساعتونو په یو شکل سره ناست دي، کوم چې د ملا تیر کوږولی شي، د ملا د تیر هډوکي باندې فشار راوستلی شي او د ملا تیر له منځه وړلی شي. هغه موټروانان چې د لویو لارو مسافرین دي او دوی دمه نه کوي، موټر ته ناست چې 8 بجو نه کیني 4 ساعته مزلي، وای ولا که تر هغې پورې ښکته شم یا دا ما وکم تر څو چې هلته رسېدلی نه وم، دوی ځان سره جفا کوي، دوی د ملا تیر سره جفا کوي او دوی ځان ته مختلف ستونزې پیدا کولی شي. هغه دهقان چې له حده سخته بیلچه وهي او د خپل زور نه ډیر مواد پورته کوي، دا د خپل ځان سره جفا کوي. پس په ټوله کې که چېرته په مختلفو عواملو او په مختلفو مشکلاتو سره تاسو د خپل ملا سره جفا کوئ، تاسو ته د ملا درد پیدا کیدای شي. دا درد کیدای شي عادي درد اوسي، کیدای شي منځنی درد اوسي او کیدای شي شدید درد اوسي. اوس که عادي درد دی، د یو څو ورځو دپاره دمه واخلئ، استراحت وکئ، خپله ملا غوړه کئ او د دې نه وروسته له حده ډیر وزن مه پورته کوئ، له حده ډیر په یو شکل باندې مه کینئ او مصنوي ارضا مه کوئ. ولې که چیرته دا منځنی درد وي، بهتره خبره دا ده چې تاسو یو ډاکټر ته لاړ شئ، تر څو هغه ډاکټر د نږدې نه ستاسو ملا وګوري، د ملا تیر مو وګوري او خدای مکه که چیرته د ملا تیر شدید درد ته رسیږي، نو بیا ستونزه ډیریږي، ځکه کیدای شي بیا د ملا تیر یا د ملا د تیر مرۍ خطا شوي، یا هم بیا کیدای شي چې د ملا تیر کې درز راغلی او دا مشکلات جدي دي. په ځانګړي ډول په هغه خلکو کې چې تروما یې لیدلي، په ملا باندې چا وار ورکړی یا یې له حده ډیر وزن پورته کړی، په دوی کې دا دردونه معمول دي. نو د ملا درد په مختلفو طریقو سره تاسو د هغې تداوي کولی شئ. کولی شئ د درد ضد درمل وخورئ د یو څه وخت دپاره، اما زما پیشنهاد دا دی چې که چیرته وینئ چې ستاسو د ملا درد له حده ډیر شدید دی، تر ټولو ښه خبره دا ده چې لاړ شئ د فتن ډاکټر ته، تر څو مو هغه د ملا د تیر یو عکس واخلي چې مطمئن شي د ملا مریو مو کوم ضرر نه دی لیدلی، یا خدای مکه ستاسو د ملا تیر کوم شدید آسیب نه دی لیدلی چې هغه تاسو ته خطرناکه اوسي. نو هیله ده چې ستاسو پوښتنه مو ځواب کړي.